طالبانو هرات ولایت کې اسلام کلا بندر او ادرسکن ولسوالۍ نیولې. تر راپورونو له مخې طالبانو هرات ولایت کې د اسلام کلا مهم سوداګریز بندر او ادرسکن ولسوالۍ نیولې ده. د طالبانو وایند قاری یوسف احمدي د یاد خبر د پخلي ترڅنګ ویلي چې د هرات ولایت په کهسان ولسوالۍ کې د رادار او جدید تپو او د اسلام کلا د مهم سوداګریز بندر د نیولو سربیره او یا عرادي ټانګونه رینجر موټر او نور ډول ډول نقلیه وسایط د طالب ځواکونو لاسته ورغلي دي. په ورته مهال د هرات ولایت وی امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې د کهسان ولسوالۍ له سقوط وروسته د اسلام کلا مهم سوداګریز بندر هم د طالبانو لاسته لوېدلی دی. طالبان د غراض په یو جلا ټویټ کې د هرات ولایت د ادرسکن ولسوالۍ د نیولو خبر هم ورکړی دی. باید ویل شي چې د اسلام کلا ګمرک د هیواد په کچه د مهمو سوداګریزو بندرونو څخه شمیرل کیږي چې په ورځني ډول لسګونه میلیونه افغاني عواید لري. د کتونکو په باور د طالبانو لاسته د هیواد د مهمو سوداګریزو بندرونو لوېدل به کابل حکومت نور هم کمزوری کړي.